امرالله صالح د اشرف غني د ټیم لومړی مرستیال یو له هغه کسانو څخه ده چې د پاکستان تر ټولو سخت دښمن او ډیر سخت ضد یې د پاکستان سره یې هیڅ نه لګیږي تل یې په ضد شعارونه او علمي کارونه کوي ملګرو هند غواړي چې د احمدشاه بابا فلم جوړ کړي او په روانو ورځو کې بازار ته وړاندې کړي نن ورځ ټریلر هم راووته چې د ګڼ شمېر افغانانو هغه اندېښنې چې لرلې هغه بیا رازیاتې کړي دي افغانان وایي چې احمدشاه بابا زموږ ستر نیکه او د افغانستان مؤسس دی نو هیڅکله به چاته اجازه ورنکړو چې زموږ تاریخ غلط تعبیر کړي دا په داسې حال کې ده چې تیر ځل د الله الدین غلجي فلم نندارې ته وړاندې کړ چې په هغه کې الله الدین غلجي ظالم غل او ځنکباز معرفي کړی و چې د افغانانو ګڼ غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل له تیرو تجربو افغانان اوس بیا ډاریږي چې دا ځل بیا لوی احمدشاه بابا تاریخ غلط تعریف نکړي درنو لیدونکو راځي چې امرالله صالح څه وایي د احمدشاه بابا هکله درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر د ملي امنیت پخوانی رئیس او د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې احمدشاه بابا پر ډیلي خپله واکمنۍ کوله او موږ د ننګرهار په ګوشته کې نښتي یو امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې احمدشاه بابا د دوراني امپراتورۍ بنسټګر او د افغانستان د معاصرو پولو رامنځته کوونکی دی چې نن یې ډېرې برخې زموږ په واک کې نه دي نوموړي په خپل پوسټ کې لیکي د افغانستان له تاریخ او تاریخي شخصیتونو څخه زموږ روایت د دولت ملت د ټینګښت لپاره مهم دی هغه زیاتوي چې احمدشاه بابا د تاریخ یو داسې نظامي او مدیریتي نابغه و چې ویې کړل شول د افغانستان ټوټې قبیلې راټولې او د یو ستر رسالت یعنی دولت سازۍ لپاره یو موټی کړه امرالله صالح په خپل پوسټ کې مخکې لیکي احمدشاه بابا یو لوی میراث پرېښود چې له بدمرغه وروستیو نسلونو د کورنیو کمزوریو له امله ونشو ساتلی هغه پر ډیلي واکمنې کوله او موږ د ننګرهار په ګوشته کې نښتي یو جوت توپیر همدلته ښکاري د یادولو ده چې په احمدشاه بابا وروسته له هغه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه روان شول کله چې په هند کې د پانیپت فلم په یو پوسټر سنجیدت په خپل ټویټر خپور کړ هند کې د پانیپت په تاریخي او ستره جګړه باندې فلم جوړ شوی دی چې سنجیدت پکې د احمدشاه بابا رول لوبولی دی سنجیدت په خپل ټویټر باندې دغه فلم د انځور خپرولو سره لیکلی دي چیرته چې د احمدشاه ابدالي سیوری پریوزي هلته مرګ خپریږي څه هم دغه فلم په تړاو افغانانو ډېرې نیوکې کړې دي خو نن دغه فلم ټریلر په ټولنیزو رسنیو خپور شو او سنجیدت په خپله وینا کې ویلي که چیرته د احمدشاه ابدالي رول په دغه فلم کې ناوړی وای نو هغه به نه و لوبولی په دغه فلم کې د سنجیدت ترڅنګ ارجون کپور او کریټي سنن هم کار کړی دی درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې همدارنګه له هرې تازه او پیښو څخه خبر شئ نو زموږ چینل ضرور او حتما سبسکرایب کړئ